بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننۍ موضوع شخصي پرمختګ ته ځانګړې شوې او د دې عنوان لاندې به موږ دغه څلور نقطې مطالعه کوو. لومړۍ نقطه دا ده چې شخصي پرمختګ څه شی ده. دوهمه نقطه دا ده چې شخصي پرمختګ برخې کومې دي. دریمه نقطه دا ده چې څنګه موږ کولی شو شخصي پرمختګ ته ځان ورسوو او څلورمه خبره دا ده چې شخصي پرمختګ ګټې کومې دي. راځو لومړۍ نقطې ته چې شخصي پرمختګ څه ده. شخصي پرمختګ دا ده چې موږ د خپل ځان بهترین ورژن، د خپل ځان بهترین ماډل یا د خپل ځان بهترین ډول له ځانه څخه جوړ کړو. صحیح ده. که چېرته موږ د خپل ځان بهترین ډول، بهترین ورژن یا بهترین ماډل له ځان څخه جوړ کړو، نو دغه حالت کې به موږ شخصي پرمختګ ته رسېدلی یو. که نه موږ به شخصي پرمختګ ته نه یې رسېدلی، موږ به شخصي پرمختګ ته په لاره باندې یو که اراده یې ولرو. صحیح ده. یو مثال به زه تاسو سره شریک کړم، انشاءالله دا به موضوع واضحه کړي. که چېرته مثلا موږ د سامسنګ اس خاندان ته وګورو، اس انشاءالله تاسو بلد یئ. په دې کې موږ چې لرو اس یو لرو، په دې کې موږ چې لرو اس دوه لرو، مثلا په دې کې اس درې لرو، همداسې اس لس لرو او ورپسې مثلا اخرین ماډل چې ده هغه چې ده اس شل لرو. صحیح ده. نو که چېرته موږ اس یو له دې نورو سره مقایسه کو، دا به له ټولو څخه چې ضعیفترین ماډل وي. صحیح ده. ځکه دلته به انټرنیټ صحیح کار نه کوي، دلته به کامره صحیح نه وي، ویډیو به صحیح نه وي، عکس به صحیح نه وي، ګرافیک به صحیح نه وي، رم به صحیح نه وي، حافظه به صحیح نه وي، انټرنیټ به پکې سم کار نه کوي. صحیح شو. ولې که چېرته مثلا اس لس ته راسو، اس لس به نسبت نورو ټیټو ورژنونو ته، اس نهه، اس اته، اس اوه، کته ورپسې ځي، ټولو ته به نسبتا څه شي ښه او نسبت به غوره وي. ولې که موږ چېرته اس شل ته راځو، نو اس شل څخه بهترین ماډل به نور وجود نه لري. نو په همدې ډول انسان هم باید که چېرته په اس یو کې، اس دوه کې، اس درې کې، صحیح ده، او یا مثلا اس لس کې، دا باید کوشش وکړي چې ځان چېرته ورسي، اس شل ته ورسي. ځکه اس شل هغه ماډل ده، هغه ورژن ده، هغه ډول ده چې هغه څخه بهترین ډول بل وجود نه لري. صحیح ده. دوهمه خبر د شخصي پرمختګ برخې دي. شخصي پرمختګ چې ده معمولا 5 برخې لري چې په دغه 5 برخو کې موږ او تاسو باید ځان ورسوو تر څو شخصي پرمختګ ته ورسیږو. لومړی برخه چې د سپیریچوال یا معنوي برخه ده، چې په معنویاتو برخه کې د مثلا په روحاني برخه کې ځان باید ورسوو. صحیح ده. دوهمه برخه هغه ایموشنل یا احساساتي برخه ده چې په دې برخه کې باید په ځان باندې کار وشي او پلان ورته ولرو تر څو موږ له شخصي پرمختګ څخه برخمن شو. دریمه برخه چې ده هغه کاګنیټیو یا منټل او یا هم ذهني او فکري برخه ده چې په دې برخه کې باید په ځان باندې کار وشي او پلان جوړ شي او هغه ته ځان ورسوو. او څلورمه برخه هغه بیا موږ وایو چې کومه برخه ده، ټولنیزه یا سوشل برخه ده. په ټولنیزه یا سوشل برخه کې هم باید په ځان باندې کار وشي تر څو موږ له شخصي پرمختګ څخه برخمن شو. وروستۍ برخه کومه برخه ده؟ فزیکي برخه ده چې په فزیکي برخه کې باید په ځان باندې کار وشي مثلا تر څو موږ شخصي پرمختګ ته ورسیږو. نو دغه 5 ساحې دي چې په دوی کې باید ځان ورسوو تر څو موږ شخصي پرمختګ څخه برخمن شو. دریمه موضوع دا ده چې څنګه شخصي پرمختګ وکړو. دلته به زه ټولې هغه لارې چارې، هغه ستراتیژیانې چې هغه موږ سره کومک کوي تر څو شخصي پرمختګ ته ورسیږو له تاسو سره شریکې کړو. لومړۍ نقطه چې ده چې د پرمختګ لپاره پلان ولرو. اولین خبره دوستانو دا ده چې موږ که غواړو شخصي پرمختګ ته ورسیږو باید د شخصي پرمختګ لپاره پلان ولرو. شخصي پرمختګ لپاره پلان جوړول په دې معنی چې ته باید خپلې مثبتې نقطې څنګه کې وپېژنې، په کومو نقطو کې ته ښې، کومې نقطې ته قوتونه دي. دوهمه خبر دا ده چې ته باید له خپلو منفي نقطو څخه خبر سې. صحیح ده. کومې نقطې تا کې منفي دي، کومې نقطې تا کې کمزوري دي، کومې وړتیا او استعدادونه نه لري، دو څخه باید څه خبر سي. دریمه خبر دا ده چې دوستانو موږ او تاسو باید له شته فرصتونو نه هم آگاهی ترلاسه کو، خبر ترلاسه کو چې دلته دا فرصت وجود لري، هلته هغه فرصت وجود لري. زه کولی شم له دغه فرصتونو څخه د ځان په ګټه باندې کارونه وکړم، استفاده وکړم. او اخرین برخه چې ده هغه تهدیدونه یا تریټس دي چې په دې برخه کې هم موږ او تاسو باید وپوهیږو چې کوم ممکنه تهدیدات وجود لري چې هغه مثلا موږ ته خطر ده او موږ مثلا له خپلې نتیجې څخه هغه نتیجې او پایلې چې ترلاسه کوو له هغو څخه منع کوي. صحیح ده. نو دغه څلورو برخو ته باید پلان جوړ شي. صحیح ده. دغه ته موږ سوات انالیسیس هم وایو.
اس چې دا مثبت نقطې یا سترینث، W چې دا هغه منفي یا ویکنیسز یا د ضعف نقطې، او چې دا اپورچونیټیز یا فرصتونه، او ټي چې دا ټریټس یا تهدیدونه. نو دغه څلورو شیانو نه موږ باید ځان خبر کو چې مثبت نقطې هم کومې دي، منفي نقطې هم کومې دي، موږ ته کوم فرصتونه متوجه دي او موږ ته کوم تهدیدونه متوجه دي. بیا د دغو په رڼا کې موږ باید د خپل ځان لپاره پرمختګ پلان جوړ کړو. ښه، څنګه جوړیږي؟ مثلا نقطې مثبتې دي، نقطې چې کومې د موږ مثبتې دي هغه باید نورې هم څنګه کو قوي کو او له دو څخه ګټه واخلو چې منفي نقطې هم پې مثبتې سي. صحیح ده. همدارنګه له فرصتونو څخه باید څه شي وسي؟ استفاده وسي. همدارنګه هغه ممکنه تهدیدات، هغه ممکنه خطرونه چې هغه د موږ لارې خنډ جوړیږي، له هغو څخه باید خبر اوسیږو، هغو لپاره هم باید پلان جوړ سي تر څو هغه موږ ته په تهدید باندې بدل نسي. او که چیرته تهدید کیږي چې موږ کمترین تاثیر منفي په موږ باندې ولري، یعنی کمترین منفي تاثیر په موږ باندې باید ولري، زیاترین ونه لري. نو دوستانو پلان ډیر مهم ده. لکه مثلا یو عالم وایي چې که چیرته موږ وګورو چې د یو چا وضعیت خراب ده، یا په صحي ډول یا په اقتصادي ډول یا په هر ډول باندې چې وګورئ د یو چا وضعیت خراب ده، دا له چیز څخه رامنځته کېږي؟ له بې پلانۍ څخه. د پلان نه لري ځکه دغه وضعیت سره مخ شوی ده. نو لومړی خبره څه شوه؟ هغه د شخصي پرمختګ لپاره باید موږ او تاسو پلان ولرو. دوهمه خبره چې ده، نوې پرمختګونو څخه باید ځان اپډیټ کړو. دوستانو هر ورځ نوې پرمختګونه رامنځته کیږي، که په ټکنالوژي برخه کې وګورو، که په مثلا په اقتصادي برخه کې وګورو، که په هر برخه د ژوند کې علمي برخه کې وګورو، هر برخه د ژوند کې نوې پرمختګونه څنګه کیږي؟ رامنځته کیږي. نو که چیرته موږ غواړو شخصي پرمختګ ته ورسیږو، له دغو ټولو پرمختګونو څخه موږ باید آگاه او خبر ترلاسه کړو او بالاخره د امکان تر حده له دغه نوو پرمختګونو څخه استفاده وکړو تر څو موږ وکولی شو خپلو اهدافو ته ورسیږو، تر څو موږ وکولی شو شخصي پرمختګ ته ورسیږو. نوي پرمختګونه دوستانو موږ سره کومک کوي تر څو کارونه په سخت ډول ترسره نه کړو او کارونه په ځیرک ډول سره مثلا څنګه کړو؟ ترسره کړو. صحیح ده. مثلا که اوس موږ په زوړ قرن کې وجود لرو او غواړو مثلا خط ولیږو یو چیرته، پاکستان کې هم دوستاني، ایران کې هم دوستاني، امریکا کې هم دوستاني، نو هغه به څومره مشکله کاري نسبت دې ته چې مثلا موږ یو تلیفون راواخلو او په هغه کې یو ایمیل نوشته کړو، هغه مثلا هلته ولیږو. هم به لګښت مثلا د لګښت له لحاظه، هم مثلا د وخت له لحاظه، هم مثلا د مؤثریت او مثمریت د هر لحاظه دغه ایمیل لیږل څنګه ده؟ یو خطرینه لار ده. نو د ټولو پرمختګونو څخه موږ باید آگاه اوسیږو او هغه پرمختګونو نه د امکان تر حده پورې استفاده وکړو. درېیمه خبر دوستانو چې هغه موږ سره شخصي پرمختګ کې کومک کوي، د آرام له ساحې څخه موږ باید ووځو او د پرمختګ ساحې ته موږ داخل شو. په دې هکله به زه اوس تاسو ته لاندې معلومات درکړم، انشاءالله یوه ویډیو به خاص دې برخې ته ځانګړې وي. ښه، اوله مثلا د آرام ساحه ده. صحیح ده چې په دغه ساحه کې انسان بالکل آرامه وي، خطر ورته متوجه نه ده، او مثلا اعتماد په نفس هم په دې برخه کې هماغه عادي کارونه دي د ترسره کوي او له ځان څخه هم څنګه ده؟ خوشحاله ده. دوهمه ساحه چې ده د ډار یا ترس ساحه ده، یا موږ دلته فیر زون ویلی شو. ښه، په دې ساحه کې انسان له د کمفرټ زون څخه وځي، لږ بیرون ته وځي، لږ مثلا اعتماد په نفس ضعیفه وي، په خپلو وړتیاو باندې یقین نه لري، مثلا احساساتي کیږي، مثلا قهر کیږي او نور مسایل. نو دومره ساحه چې ده د ډار ساحه ده. درېیمه ساحه چې ده د یادونې ساحه ده یا لرنینګ ساحه موږ ورته وایو. صحیح ده. که چیرته مثلا یو نفر له آرام ساحې څخه راوځي، اول د ډار ساحې ته ننوځي، د ډار له ساحې څخه بیا د یادونې ساحې ته ځي، دا نوي شیان تجربه کوي، نوي علوم تجربه کوي، نوي سکلز ترلاسه کوي او دلته مثلا هر شی نوي څنګه کوي؟ یادوي. څلورمه ساحه بیا د پرمختګ ساحه ده یا د ګروت ساحه موږ ورته ویلی شو. په دې ساحه کې بیا انسان غواړي چې مثلا کوم اهداف او موخې چې لري هغه ته ځان ورسوي، اعتماد په نفس په ځان باندې زیاتي، مهارتونه، تجربې، هر شی له ځان سره لري. نو موږ ته په درېیم قدم کې ما تاسو ته ویلي چې درېیمه نقطه چې هغه موږ مثلا کولی شي شخصي پرمختګ ته ورسوي، د آرام له ساحې څخه وتل او د پرمختګ ساحې ته
ځان رسول دي. په دغه دریو ساحو کې موږ نسو کولی شخصي پرمختګ ته ځان ورسوو، ولې که چیرته موږ د پرمختګ یا ګروت ساحې ته راځو نو بیا موږ په اسانۍ سره کولی سو ځان شخصي پرمختګ ته ورسوو. ښه، څلورمه خبر دوستانو چې ده پرله پسې لوست او مطالعه ده. ښه، یو کتاب یا یو لید یا یوه خبره حتی کولی شي د یو انسان مکمل ژوند ته څه ورکړي؟ تغییر ورکړي. دلته دوستانو له مطالعې څخه مراد دا نه ده چې تنها موږ کتاب راواخلو او هغه ووایو. دلته مثلا موږ کولی شو له یوټیوب څخه استفاده وکړو، دلته موږ کولی شو له غږیزو کتابونو څخه، دلته کولی شو له کورسونو څخه استفاده وکړو، دلته کولی شو علمي غونډو ته ورسو، علمي پروګرامونه دي، تلویزیون دي، بحثونه دي، دا ټول موږ سره چې شي دی د مطالعې برخه ده. او دا موږ مثلا کولی شي موږ په خپل مهارتونو باندې، موږ په خپل وړتیاو باندې، موږ په خپل معلوماتو باندې، موږ په خپل نالج باندې پانګونه څنګه وکړو. نو لوست او مطالعه د شخصي پرمختګ لپاره ډیر اړین ګام ده. ښه، پنځمه برخه چې هغه موږ سره کومک کولی شي تر څو شخصي پرمختګ ته ورسیږو هغه دا ده چې موږ باید عمل پیل کړو او تسلیم نشو. دوستانو ډیری خلک چې هغه ښه پلانونه لري، چا لیکلي دي، چا نه دي لیکلي، څوک په ذهن کې لري، په همغو پلانونو کې 10 کاله 15 کاله 20 کاله څنګه یې بس ناست دي، هېڅ څه یې ترلاسه نه کړه. نو عمل چې دا هغه اولین شرط ده. قدم باید واخیستل سي، عمل باید وسي او کار ترسره سي. که چېرته په هغه کار کې مثلا یو ځل دوه ځل خیر ناکامیږي یا مثلا د ناکامۍ طرف ته ځي، باید تسلیم نشي او متواتر یې څنګه کې انجام کې، بالاخره به وکولی شي انشاءالله چې همغه خپلو اهدافو او موخو ته ورسیږي. نو پنځمه خبر دا وه چې عمل باید وشي او مثلا کارونه د پلان په سطحه باندې پاتې نشي، او عمل چې کله ترسره کیږي بیا هغلته که چېرته کوم مشکلاتو سره مخ کیږي هغه مشکلات باید حل سي او هلته تسلیمي ونشي. ښه، شپږمه خبره چې هغه موږ سره کولی شي شخصي پرمختګ ته ورسوي دا ده چې د هغو افرادو ژوند مطالعه کړو چې د هغوی ژوند څخه یو ښکلې قصه او داستان جوړ شوی ده. مثلا که موږ نیک وچیچ وګورو، هغه داسې یو شخص ده چې نه لاس لري نه پښې لري، ولې بهترین درآمد لري، ولې بهترین لامبوزن ده، بهترین خبرې ویونکی ده، ځي خلکو ته موټیویشنل سپیچز وړاندې کوي، خلک په حرکت باندې راولي، ولی خپل نه لاس لري او نه پښې لري. نو موږ باید هغه رقم هغه خلک مطالعه کو او ووایو چې ما ته خدای پاک لاس هم راکړي، پښې هم راکړي، ذهن هم راکړی، قوت او انرژي هم راکړي، زه په دغه سطحه یم. ولی یو شخص چې هغه نه لاس لري نه پښې لري هغه کومې سطحې ته رسېدلی، هغه احترام کومې سطحې ته رسېدلی، هغه ځان ارزښت کومې سطحې ته رسېدلی. صحیح ده. همدارنګه مثلا که موږ جکما ګورو، هغه وایي چې 20 ځلې ما بعد له دې چې فارغ شولمه 20 ځلې مې مختلفو پوزیشنونو ته اپلای وکړو، ولې هېچا هم ما ته توجه را نه کړه. چالی چې ته بدني لحاظه کمزوری، چالی ته د ذهني لحاظه کمزوری، چالی چې ته مثلا فکری لحاظه کمزوری، ولې بالاخره ځان ته متوجه شو، په ځان باندې کار وکړو او نن د نړۍ بهترینه پانګوالو کې راځي، په بهترینه پیسه‌دارانو خلکو کې راځي، بهترینو خلکو کې راځي چې نورو سره کومک کوي. نو د قصه جوړونکو هغه خلک چې د هغوی له ژوند څخه یوه قصه جوړه شوې، هغه افراد موږ باید مطالعه کړو او د هغو افرادو او اشخاصو هغه د ژوند قصه په موږ باندې تاثیر کوي او بالاخره موږ کولی شو چې بیا انشاءالله خپل پرمختګ ته ورسیږو. ښه، بله خبر په دې کې چې ده چې موږ باید نیټورک او له خلکو سره ملګرتیا، که هغه مثلا په انټرنیټ کې او که مثلا په غیر انټرنیټي برخه کې ملګرتیا او نیټورک جوړول او انډیوالي جوړول، دغه ته هم باید ارزښت ورکړو. ځکه که ډیری وخت داسې کېږي چې مثلا موږ په یو مجلس کې ناست یو، زموږ یو دوست یوه خبره وکړي، همغه یوه خبرې باعث د دې شي چې موږ ټول ژوند ورسره څه وکړي، تغییر وکړي. صحیح ده. نو بهترین دوستان او بهترین ماحول کې انډیوالیان جوړول، نیټورک جوړول، روابط جوړول، دا هم زموږ شخصي پرمختګ کې له موږ سره مرسته کولی شي. دوستانو بله خبر چې هغه شخصي پرمختګ کې اړینه ده، هغه موږ باید مثبت محیط کې واوسیږو، مثبتو خلکو سره واوسیږو او منفي افراد او اشخاص، منفي محیطونه چې دي له هغې څخه د امکان تر حده لرېوالی وکړو. او که چېرته مثلا موږ منفي محیط او منفي خلکو سره د ضرورت له وجې وجود لرو،
باید د هغوی له همغه منفي نظریاتو نه هم موږ باید ګټه واخلو، صحیح ده، او هغه مثبت استفاده کړو. صحیح. نو منفي افراد او اشخاص هغه افراد او اشخاص دي چې هغوی همیشه د کارونو په حقله، همیشه د فعالیتونو په حقله، همیشه د موضوعاتو په حقله منفي نظر لري. هغوی همیشه دغه کانټ ډو اټیټیوډ لري، یعنی نشم کولی، امکان نه لري، هیڅ امکان نه لري، همیشه د خبرې په ذهن کې. نو که چیرته موږ هغوی سره ډیر وخت وجود لرو نو دغه په موږ باندې هم تاثیر کوي، صحیح ده، لکه چې وایي خربوزه له خربوزې رنګ اخلي. نو همدارنګه موږ له دې منفي افراد او اشخاصو څخه رنګ اخلو او د موږ افکار، زموږ هغه عادتونه هم راته منفي کوي. نو د امکان تر حده باید له منفي افراد او اشخاصو څخه لرېوالی وسي او د مثبت افراد او اشخاصو او مثبت محیط کې ژوند ترسره سي. دغه پوینټ به موږ سره وکولی شي چې موږ شخصي پرمختګ ته ورسیږو. بله خبر دا ده چې خپل ځان، خپل فکر او خپل ترسونو ته باید چلینج ورکړو، صحیح ده. مثلا موږ یو کار ترسره کوو، ولې موږ یو ترس لرو، یو ډار لرو. دغه ترسونه انداسې موږ ساتلیو، 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، 4 کاله موږ ناست یو. ولې ناست یو؟ ځکه یو ډار لرو، یو کار نه ترسره کوو، یو ډار لرو. نو دغه ډار سره موږ باید مخامخ سو، دغه ډار ته باید موږ چلینج ورکړو. موږ ووایو چې دغه ډار په هر رقم سي هغه ماتوو او راپرځوي. نو دغه کار به هم موږ سره وکولی شي چې شخصي پرمختګ ته ورسیږو. بله خبر دا ده چې په ځان متکی شه، نه په نورو باندې. د شخصي پرمختګ ته رسیدو لپاره هر فرد باید په ځان باندې متکی سي، صحیح ده، نه په نورو افراد او اشخاصو باندې. ډیری دوستان دي چې هغوی مثلا 6 کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغ سوي دي او داسې همدغه فکر لري چې نه کومه واسطه نه وي، کوم فرد نه وي تر څو هغه ما جګ نه کړي، هماغسې پاتې دي، تر ننه پورې هماغسې پاتې دي. ولی هغه افراد او اشخاص چې هغوی په ځان باندې متکی وو، په ځان اعتماد لري او تنه ځان ویلي چې زه یم چې ځان به رسوم، نور څوک ما نسي رسولی، هغه افراد او اشخاص نن بهترین مقامونه لري، بهترین اقتصادي وضعیت لري، بهترین اجتماعي وضعیت لري او هر وضعیت یې ده بهترین ده. نو دوستانو په ځان متکی کېدل دغه د شخصي پرمختګ ته د رسیدو لپاره له موږ سره کومک کوي. بله نقطه دا ده چې موږ باید د امکان تر حده کوښښ وکړو تر څو بیرونګره افرادو باندې تبدیل سو. دوستانو 2 رقمه شخصیتونه وجود لري، یو درونګره شخصیتونه دي، یو بیرونګره شخصیتونه دي. دواړه شخصیتونه چې دي ښه والی لري، بدوالی هم لري، صحیح ده. مثلا درونګره افراد ډیری هغه انوویټیو وي، هغه ابتکاري، هغه نوي تولیدات جهان ته معرفي کوي، صحیح ده. او بل بیرونګره افراد او اشخاص دي چې هغوی مثلا همیشه خپل احساسات، خپل فکر، خپل نظریات د نورو سره شریکوي. ولی که موږ په مقایسوي ډول سره وګورو، بیرونګره افراد او اشخاص هغه ټولنې ته مؤثر دي، ځان ته هم مؤثر دي او خلکو ته هم، خپل کورنۍ ټولو ته مؤثر دي. نو موږ باید کوښښ وکړو چې ځان نه بیرونګره افراد او اشخاص جوړ کړو، خپل نظریات له نورو سره شریک کړو، یا په لیکلي ډول، یا مثلا په ویډیویي ډول، یا په غږیز ډول، په هر ډول سره، صحیح ده. نو دغه ځان خپل شخصیت بیرونګره کول دا هم موږ سره کومک کولی شي تر څو موږ چیرته ورسیږو، شخصي پرمختګ ته ورسیږو. انشاءالله یوه ویډیو به په دې هکله باندې موږ جوړوو چې بیرونګره افراد او اشخاص کوم دي او درونګره افراد او اشخاص کوم دي او څرنګه موږ کولی شو چې له یو درونګره شخصیت نه مثلا بیرونګره شخصیت باندې ځان تبدیل کړو. دوستانو بله نقطه دا ده چې پرله پسې ډول باندې موږ باید ځان وارزوو، صحیح ده. موږ پرله پسې دا مهمه ده چې مثلا ځان محاکمه کړو، ځان وارزوو. په کومو نقطو کې موږ منفي یو، په کومو نقطو کې موږ مثبت یو، کوم فرصتونه موږ ته وجود لري، کوم تهدیدات موږ ته وجود لري. دا داسې نه ده چې موږ 15 کاله مخکې موږ ځان ارزولی او بیا مثلا موږ په ځان باندې کار کړی او چیرته رسېدلی. دا پرله پسې یو سلسله ده چې هر ورځ باید ځان وارزول سي، هر هفته باید ځان وارزول سي، هر میاشت باید ځان څنګه سي وارزول سي، تر څو موږ چې وکړی سو شخصي پرمختګ ته ځان ورسولی شو. وروستۍ خبره او اخره خبر دا ده چې هغه څه چې موږ لرو له ځان سره هغه باید نورو ته ورسوو. موږ کوم فکر که لرو، کوم نظریه که لرو، کوم معلومات که لرو، دغه باید له ځان سره موږ ونه ساتو.
که هغه مثلا په سیمیناري ډول وي، که په کتاب ډول باندې وي، که مثلا د ویډیو په ډول باندې، دا باید موږ مثلا له نورو افرادو اشخاصو سره شریک کړو. دغه کار هم کولی سي موږ شخصي پرمختګ ته ورسوي. نو دوستانو دغه 12 نقطې چې ما تاسو سره شریک کړې دا کولی سي موږ شخصي پرمختګ ته ورسوي او موږ ته هغه لارې مزل څنګه کړي اسانه کړي. درېیمه موضوع هم خلاص شوه چې مثلا څنګه شخصي پرمختګ وکړو. اوس راځو وروستۍ خبرې ته چې د شخصي پرمختګ ګټې کومې دي. یو شخص چې هغه غواړي شخصي پرمختګ وکړي نو ګټې به کومې په لاندې ډول تاسو سره شریکوم. 8 ګټې تاسو سره شریکوو. لومړۍ ګټه دا ده چې هغه څوک چې هغه شخصي پرمختګ ته رسېدلی هغه به مشکل حلونکی وي نه مشکل جوړونکی. صحیح ده؟ هغه به پرابلم سالور وي نه پرابلم کریټر. صحیح شو؟ هغه فرد چې هغه مثلا شخصي پرمختګ ته رسېدلی هغه به همیشه په هر حالت کې کوم چې مشکلات وي ستونزې وي هغه به حلوي او نوې ستونزې به نه زیږوي. دوهمه ګټه چې ده خپلې موخې ترلاسه کولی شي. یو فرد چې مثلا هغه فردي موخې لري، ټولنیزې موخې لري، سیاسي موخې لري، اقتصادي موخې لري، هر ډول موخې چې ولري شخصي پرمختګ ته که چیرته ځان ورسوو نو دا به وکولی شي چې هغه خپلو موخو ته هم څه وکړي ځان ورسولی شي. درېیمه خبر دا ده چې دغه شخصي پرمختګ ته چې کوم شخص رسېدلی هغه په ځان باندې متکي وي، په نورو به متکي نه وي. د خپل ژوند مسؤلیت به په خپله باندې اخلي، سل په سله د هر شي مسؤل زه یم. نور باندې به انتقاد نه کوي چې والا دا د ما پلانکۍ برخه ضعیفه ده، دغه د پلانکي له وجې او د پلانکي حالاتو له وجې او ده و هغه، نو دغه بهانې مهانې به ټولې نه لري، نو په ځان به څنګه یې متکي وي. بله خبر چې هغه په ګټو کې راځي دغه فرد به په شخصي او مسلکي ژوند کې څنګه یې بریالی وي. هم مسلکي برخه کې هم به په شخصي برخه کې څه بریالی. او شپږمه خبر دا ده چې تل به با یو انرژي شخصیت اوسیږي، پر انرژي به یې هر کار لپاره آماده چې هغه امکان لري مثلا. صحیح ده؟ او ډېر داسې کارونه چې هغه نورو ته ناشوني ښکاري دا به وایي چې نه دا کار امکان لري او یو حل به ورته پیدا کوي او کار به ترسره کوي، نو دا به ډېر با انرژي شخصیت وي او د ده له دا شخصیت څخه نور خلک هم متاثر کیږي. بله ګټه یې دا ده چې څوک چې شخصي پرمختګ ته ورسي هغه به یو ښه اعتماد په نفس په ځان باندې لري، یو لوړ اعتماد په نفس به په ځان باندې لري. او وروستۍ خبره دا ده چې دا به خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. ځکه یو شخص شخصي پرمختګ ته ورسیږي هغه به په اساني سره کولی شي خپلو موخو ته ورسیږي، سیاسي موخې، اقتصادي موخې، ټولنیزې موخې او هر رنګه نورې موخې چې هغو ته په اساني اعتماد په نفس لوړي او مثلا مشکل جوړونکی نه مشکل حلونکی، نو دغه ټول د سره کومک کوي چې دا یو خوشحاله او سوکاله ژوند ولري. نو دغه 4 برخې وي چې د شخصي پرمختګ تر عنوان لاندې موږ مطالعه کړې. انشاءالله نورو ویډیوګانو کې به هغه برخې چې دلته یو څه ګونګې پاتې شوي هغه به تاسو سره تشریح کوو، تاسو سره به یې شریکوو. نو دوستانو که غواړئ د کومې موضوع په هکله تاسو سره معلومات شریک سي تاسو کولی شئ په کمنټ کې همغه موضوعات له موږ سره شریک کړئ. د اوس لپاره د خدای په امان.